نو د مکې یو څو مشرانو نظر ابن حارثه او عقبه ابن ابي معيط دا دوی په مشورې سره وټاکل دوی به مدینه منورې ته لاړ شي او په مدینه منوره کې د یهود لوی علما دي. نو دا غي نه به تاسو کو چې په دې مکه کې چې کم سړی د پیغمبري داوا کړی ته د متعلق تاسو څه وایي چې دا پیغمبر دی او کنه دی. نو دا نظر ابن حارثه او عقبه ابن معيط دا لاړه مدینه منورې ته. نو الته د يهودو چې کم لوی علما او دغه سره ملاقاتونه وکړه. نو هغه ورته درې خبرې مخې ته کې خوده وی تاسو لاړ شئ مکې ته او د دې سړي نه درې تپوسونه وکړئ. نو کو د درې واړو جواب درکو خدا پیغمبر نه دی او کو د درې واړو جواب بیا در نه کو بیا پیغمبر نه دی او کو په دې دریو کې د دوو جواب درکو د یو جواب در نه کو دا به رښتینی پیغمبر دی د الله. کمی خبرې یو به د اصحاب کهف متعلق تپوس کې چې دا سوق په غار کې چې غزوانانو دا سوق یو به دا تپوس کوي. وی دویم به دا تپوس کوي چې دا ذوالقرنین سوق دا ذوالقرنین او دریم به دا تپوس کوي چې دا روح څه شی دی. دا درې تپوسونه به وکړي. نو کو د درې واړو جوابونه درکړو خدا بیا پیغمبر او کوئی درته وي چې ماته درې واړو پته نشته نو بیا پیغمبر. نو کو د دوو جواب درکو د یو جواب درنکو بیا پیغمبر دی دا بیا د الله پیغمبر دی. عقبه ابن ابي معيط او نظر ابن حارث په خوشاله په منډه را روان دي مکې ته چې اوس په پته ولګي مړه مو خو امیانو پس نه پویدو اوس راته دی علماء خبره وکړه. اوس مکې ته چراله خوشاليږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراړو وی کو ته زه د الله پاک د الله پیغمبر یم نو موږ ته د دې دریو خبرو جواب راکړه. اصحاب کهف سوکو ذوالقرنین سوکو روح څه شی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل سبا به درته وامه خو ان شاء الله پکې ونه وي ان شاء الله ته نه ير شو زبې درته سبا وامه. سبا شو وهرانه لا چې وهرانه مکه کې لوی غوغا شروع شو لوی واویلا شروع شو دا وی زه پیغمبر یم د دریو خبرو تاسو خو ته کړه دا غي جواب چې سبا به در کوم او سبا شو هیڅ جواب سره نشته. اې دې راغی جواب ورځې تیرې دی او وحی نه راتله. نبی علیہ السلام ډېر سخت پریشان دی چې دا څه وشو. د الله تبارک وتعالى د طرف نه جواب نازل شو. د اصحاب کهف متعلق هم جواب راغی د ذوالقرنین متعلق هم جواب راغی چې دا سوکو او د روح متعلق ورته دا ویل شو چې قل الروح من امر ربي. د روح متعلق دا وایا چې د روح په حقیقت تاسو نه پوهیږئ بس دا زما د رب یو حکم دی. نو دا زما د رب یو حکم دی چې د جسم ته دننه کړی دی او چې کله نیټه پوره شي دا تینه وباسي بس دا بیا بیجانه شي بیا مړ شي. دغه روح چې د حرکت کوي دا روح ته وخت حرکت ختم نور اخوا حقیقت انسانان نو نه دی معلوم چې روح څه شی دی. نو د دوه جواب میلاو شو د یو جواب ورته میلاو نشو هغه ته جواب ورکو. اکه د يهودو خبره وا چې کو د دوه جواب درکو د یو درنکو د الله پاک رښتینی پیغمبر دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رټنوم میلاو شولا داسې معمولی غونډه تنبیه ته میلاو شولا چې ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. د الله پاک پیغمبر داسې چرته مو وایي چې زه به سبا دا کار کوم داسې چرته مو وایي چې زه به سبا دا کار کوم الا ان یشاء الله مگر داسې وایي کو الله وخت زه به سبا کوم ان شاء الله ورسره وایي چې کله در نه ير شو چې کله در نه ير شو بیا چې درته کله یاد شینو دا وایا. دې وجنه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول دی و چې کله درنه ان شاء الله ير شو په یو خبره کې او تاوي زبدا سبا کوم او ان شاء الله دې او نوي کو یو کال بعد در ترایت شنو ان شاء الله وایا. یو کال بعد در ترایت شو چې ما دا خبره کړې و ان شاء الله مینه وي یو کال بعد وایا. ته دې وجنه ضرور یو کار کین نو سور سره وایا ان شاء الله وایا. ځان کمزور حساب وایا دا کار به کوم خو الله غوښتله ان شاء الله مطلب هم تاره کنه کو چرته الله غوښته زبې وکم معنی دار ز په خپل طاقت هیڅ نشم کوله کو الله غوړیو به کم کو الله ونه غوښته بیا نشم کوله.
نو چې کله دې یو خبره کوله او ان شاء الله درنه هیر شو وروسته ورته رایاد شو چې یاره ما خو دا خبره وکړه خو ان شاء الله خو مې پکې ونه وي نو چې کله درته رایاد شو نو څه ووایه ان شاء الله اگر چې ورځ پسې اگر چې ګنټه پسې اگر چې 2 ګنټې پسې وروسته پسې ووایه ان شاء الله نو هغه جواب دوی ته میلاو